السلام علیکم درنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ وایاست د صحت جامې به مو پر تن وي دا د زه امید لامان درته په امان ټکنیکل چینل کې حاضر شوی یم نن درته په یو داسې ایډیټ باندې کار کوم چې څنګه کولی شو خپل تصویر د ایډیټ تصویر په شکل جوړ کړو ډېر اسانه طریقه ده ویډیو تر پایه پورې وګورئ حتما پرې پوهیږئ نو له تاسې نه یو غوښتنه لرم که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ زه درته ښایسته ښایسته ویډیوګانې ترتیبوم او تر تاسو یې در رسوم نو راځم ملګرو د ویډیو په طرف د همدې طریقې دپاره ملګرو زه راځم ګوګل کروم اوپن کوم کله چې ګوګل کروم اوپن کړو دلته په سرچ بار کې ورته لیکم چې BG ریموو دا به تاسو سره خپله په د سرچ بار کې را پیدا کېږي دا ګورئ ملګرو تاسې په ده باندې کلیک وکړئ زه دا له ډیسکټاپ سیټ نه لرې کوم چې تاسو ته په سمه بڼه ښکاره شي دلته په ریموف ایمیج بیکګراوند په ده باندې کلیک کوم کله چې دا کلیک کړو دلته تاسو ملګرو ښکاري چې اپلوډ ایمیج دلته به ورته خپل هغه تصویر کوم عکس چې تاسو لرئ هغه ورته ور واچوئ زه ورته دا تصویر انتخابوم انتظار ورته وباسئ ملګرو تاسو ښکاري چې د تصویر د بیکګراوند به دې ځای کې په خپله لرې شي نو کله چې دا لرې شو دغه سر کې تاسو ښکاري چې ایډیټ برخه په ده باندې کلیک کوم په دې ایډیټ انتظار ورته وباسئ چې دا د نت مشکل دی چې په سمه بڼه دا تصویر تاسو هغه شي دلته ورته زه مختلف بیکګراوند شته دی ځای کې ملګرو زه ورته یو بیکګراوند انتخابوم دلته ډیر زیات بیکګراوندونه دي کوم یو چې تاسو ته مناسب ښکاري همغه ورته انتخاب کړئ زه ورته دا انتخابوم دا به ورته انتخاب شي کله چې دا انتخاب شو په دې پورته برخه کې دا څلور تصویره چې نور درته ښکاري په لومړني باندې که کلیک وکړو هغه د شا بیکګراوند ته تاسو وګورئ تغیرات پکې راځي په دویم باندې کلیک وکړئ په دې ډول نو زه په دې دریم هم کلیک کوم ګورئ ملګرو زموږ تصویر په دې ډول شو اوس غواړو همدا تصویر له ځان سره سیو کړو په دې سیو اپشن باندې کلیک کوو دې ځای کې دې پورتنۍ حصه کې زموږ تصویر به له موږ سره ډاونلوډ شي په دې ځای بیا هم کلیک کوو نو دا ملګرو د نن ورځې ویډیو هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي د نورو ویډیوګانو دپاره زما چینل در سره سبسکرایب کړئ زه درته ویډیوګانې ترتیبوم او په وخت یې چینل ته اپلوډ کوم تاسې یې ترې ګټه واخلئ